د نن ورځې مهم خبرونه دلته له موږ څخه ډېر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. غني ولسمشر غني د روژې مبارکې میاشتې را رسیدو په پیغام کې هیوادوالو ته د دې میاشتې د را رسیدو مبارکي ویلې ده. هغه په دغه پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغانانو د اوربند منلو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي د کورونا وبا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر هیوادوالو غږ کړی چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي او خپل عبادتونه د روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم ترسره کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدري نن په یو خبري غونډه کې وویل د کابل د ګرځبندیز په مدیریت کې ستونزې او نیمګړتیاوې شته او په خبره یې تر اوسه په کابل ښار کې ګرځبندیز په سمه توګه نه ده عملي شوی. د والي په وینا پولیس اوسنی وضعیت داسې مدیریت کوي چې په لوی لاس هلته د موټرو او خلکو ګڼه ګوڼه جوړیږي. تاجکستان په داسې حال کې چې تاجکستان کې د کورونا وبا هیڅ پیښه هم نه ده ثبت شوې، خو د دغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان نن د خپل ملک پر بزګرانو غږ کړی چې سږ کال د روژه نه نیسي. امام علي رحمان ویلي نړۍ د کورونا وبا سخت ځپلې او په دې حساسو شرایطو کې تاجک بزګران باید د خپلو کروندو کې د هیواد د غذایي بقا لپاره ډیر کار وکړي او سږنۍ روژه د بل مناسبت وخت کې ونیسي. برېښنا د افغانستان برېښنا شرکت وايي بغلان کې د وارداتي برېښنا مزو ستونزه حل کړې او کابل او نور ولایتونو ته له ازبکستان وارداتي برېښنا بیرته نښلول شوې. د برېښنا مزي نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په ګازان سیمه کې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه کې پرې شوې وه. هګۍ د افغانستان د کرنې، اوبو رسولو او مالدارۍ وزارت وايي په پلازمینه کابل کې دا مهال د چرګانو د یوې هګۍ بیه له 12 افغانیو څخه 6 افغانیو ته راښکته شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي نن د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د روانې اونۍ سهشنبې په ورځ د کرنې او د مالدارۍ خونې مسؤلینو د چرګانو تولید او واردولو له سترو سوداګرو سره د هګیو د بیې د کمولو په موخه ګډه ناسته ترسره کړه. افغان حکومت د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر اعلان کړی او ویلي دي چې د طالب زندانیانو خوشي کولو لړۍ کې د هیواد بېلابېلو زندانونو څخه 55 نور طالب زندانیان تازه آزاد کړي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي اداره وايي د هند له مرستو شویو غنمو 15,000 ټنه یې هرات ولایت ته راورسېدل. دغه اداره وايي دا 15,000 ټنه غنم په هرات ولایت کې ذخیره کیږي او پاتې نور 80,000 ټنه به له 3 میاشتو په کم وخت کې د چابهار بندر له لارې هیواد ته را انتقال شي. روغتیا وزارت د عامه روغتیا وزیر د 24 میلیونه ډالرو یو قرارداد له یونیسف او د 4.1 میلیونه ډالرو تړون د روغتیا له نړیوال سازمان سره لاسلیک کړل. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې دا مرستې به په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي. ټرمپ د NPR رادیو د خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر پر امیر شیخ تمیم او د پاکستان په لومړي وزیر عمران خان باندې فشار راوړی ترڅو طالبان د سولې هوکړې تطبیق ته وهڅوي او دغه هوکړه د ممکنه ناکامۍ څخه بچ کړي. NPR وايي په همدې تړاو ولسمشر ټرمپ تېره ورځ په جلا جلا توګه له شیخ تمیم او عمران خان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. ولسمشر غني افغان حکومت له کورونا سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې ولسمشر غني له کورونا سره د مبارزې لپاره ملي برنامه له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویه هیوادونو او بنسټونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې شریکه کړې ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.